Assalamu alaikum guys, welcome back to another AFG family video. We hope everyone's doing well. And as you guys know, the 26th day of Ramadan is over and we're going to be starting the 27th, which is also the night of Laylatul Qadr. And make sure you guys make dua for Afghanistan and all those Muslim countries that are suffering. And may Allah bring peace in Afghanistan. Ameen ya Rabbil Alameen. And now my dad will say a surah and he will also say dua. ګرانو ملګرو نن شپږویشتمه روژه خلاصه شوه نن شپه د 28 د روژې ده چې څنګه تاسو معلومه ده چې لیلة القدر شپه ده ټول عبادتونه وکړئ او موږ به یو صورت به زه ووایم او دعا به م افغانستان لپاره وکړو او ټول مسلم امت ته به وکړو انشاءالله زه به تاسو ته یو صورت ووایم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم. یا رب العالمین یا الله د لیلة القدر په شپه په برکت ټول مسلمانانو ته چې په هر مشکل کې ګیر دي ته زر نجات ورکې یا رب العالمین افغانستان کې امن راولې یا رب العالمین ته صلح راولې یا رب العالمین افغانستان کې بې ګناه وینه تویږي یا الله یا الله ته خپله ورحمېږې یا الله د وینې تویونه بنده کړې یا رب العالمین نن چې په کوم کابل کې چې د جنګیانو د سکول سره ځوانمرګي شوی و او شهیدان شوي دي جنګیانې الله پاک ته جنتونه نصیب کړي او فامیل ته د زړه صبر ورکړي چې کوم لوګر کې کوم بم چاودنه شوې وه الله پاک ته زخمیانو ته شفا ورکړي او شهیدان یې وبخي او فامیلیانو ته د زړه صبر ورکړي یا رب العالمین افغانستان په هر کونج باندې چې کوم مشکل راغلی دی یا رب العالمین ته په خپل طاقت سره دا مشکل حل کړي یا رب العالمین دا کوم جنگونه چې روان دي یا رب العالمین ته کوم لاره ورته پیدا کړي امن راولې یا رب العالمین افغانان ډېر یتیمان شو ډېر کونډې شوې ډېر ګورې شوې یا الله ته دې موږ په نور په موږ حالاتو باندې ورحمېږې یا الله ته کوم وخت وکړې ته خپل رحم وکړې افغانستان کې صلح راولې امن راولې امین یا رب العالمین. ګران ملګرو نن د موږ ویډیو همدومره وه نو موږ د لیلة القدر شپه ده دعاګانې مو وکړې افغانستان ته مو هم دعاګانې وکړې تاسو امین ووایئ خدای مهربان بادشاه دی انشاءالله صلح به راځي امن به راځي انشاءالله. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.